خیالات دا دي چې د دې د کمېدو یا د نه اورېدو دوه غټ وجوهات دي. یو خو زمونږ دا شی شته لږ دی او که ډېر دی شته خو د دې اپروچ نشته. اپروچ مطلب دا چې زه پخپله یو ځای ته نشم تللی لکه تاله یو دعوت شوی دی نو هله به تا هغه ځای ته ځې هغه کار له به ځې بې دعوته څوک هم نه ځي. دعوت نشته دی. وطن ته رالېږي